السلام علیکم. زه تاج محمد ځلاند یم. تاسو ته د ځوان لیکوال واجد منګل لنډه کیسه چې عنوان یې دی ملک وړاندې کوم. کومو ملګرو چې تر دې دمه چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې چینل سبسکرایب کړي ترڅو زموږ د علمي او ادبي غږیزو کتابونو څخه برخمن شي. اوس راځو لنډې کیسې ته. د کړکۍ له شیشې څخه د لمر وړانګو د ښځې ژیړ مخ لا ژیړ کړی و. په بدن کې یې د وینې څرک نه معلومېده. سیروم ورته را ځوړند و. هرو څو ثانیو کې یې څاڅکي وینه اخیسته. ورسره ناست 12 کلن ماشوم د ښځې اوږې ته خپل لاس ور وغځاوه. د ښځې ګوتې وښورېدې. ماشوم وژړل. له کوچنیو سترګو یې غټې اوښکې توی شوې. په غریو کې له خولې د ادې لفظ راووت. سړی ور پورته شو. ماشوم یې له مټه ونیوه. شاته یې کش کړ. ماشوم ژړل. سړي وویل پرېږده چې مرداره شي. د ښځې له سترګو خړه پرده اوچته شوه. ویې غړولې. سیکه یې نه وه ورپاتې. بېرته یې بندې کړې. سړي سوړ اسویلی وکړ. په سپینه ږیره یې لاس تېر کړ. له میزه یې سپینه خولۍ ور واخیسته او پاڅېد. د کوټې ور وټکېد. کس راننوت. ډاکټر و. سپینه چپنه یې په تن وه. سړی بېرته په خپل ځای کې کېناست. ډاکټر د ښځې مخ ته څو دقیقې ولاړ و. د ښځې نبض او فشار یې ولید. ښځې د یوې میاشتې راهیسې د کمخونۍ ناروغي لرله. دا ځل روغتون ته د هغې راتګ یوازې کمخوني نه وه. د سر ضربه هم ورسره ملګرې وه. تندی پرې یعنې څیرې و. وروسته ډاکټر سړي ته مخ ورتاو کړ. په خوشحالۍ وویل ملک صاحب میرمن مو په ښه کېدو ده. شکر چې زموږ د همکار د وینې ګروپ ورسره سمون وخوړ. کینې اوس به ژوندی نه وه پاتې. سړي ترخه مسکا وکړه. د مننې لپاره یې ورته لاسونه په سینه کېښودل. ښه شوه چې وژغورل شوه او له تاسې هم ډېره مننه. ماشوم سړي ته برګ کتل. وروسته سړي وټوخل. رنګ یې سور شو. له ځایه پاڅېد. د باندې ووت. د ماشوم په مخ د اوښکو چاپونه وو. سپین غومبوري یې د اوښکو له امله خیرن ښکارېدل. ماشوم سلګۍ کولې. ډاکټر ور وکتل. مه ژاړه زویه. مور دې ښه کېږي. ماشوم پوزه کش کړه. له اوښکو ډکې سترګې یې له مور سره نږدې ولاړ ډاکټر ته ونیولې. په ژړا کې وویل ملک چا ته وایي؟ هغه کس ته چې د خلکو ستونزې حل کوي. نو زما پلار زما د مور ستونزې ولې نشي حل کولی؟ هره ورځ یې زما مور له ویښتو رانیولې وي او وهي یې. ډاکټر حیران ورته وکتل. ماشوم د ژبې د بندېدو له امله د پلوشې نوم سم نه شو اخیستلی. په سختۍ وویل که نن د پلوسې دوی بابو نه وای خبره شوې پلار به مې ادې مړه کړې وای. ډاکټر په لاس کې نیولې پیچکارۍ د کټ په ژۍ یعنې څوکه کېښوده. وروسته ماشوم ته ورنږدې شو. په مخ یې لاسونه ور تېر کړل. اوښکې ور پاکې کړې. ویې ویل ملک صاحب ولې خپله ښځه وهي؟ ماشوم زګیروی وکړ. وایي بله ښځه کوم خو مور مې. له دروازې سره ولاړ سړي په تیزه ستونی تازه کړ. ماشوم ژر ور وکتل. سړی د ماشوم پلار و. ماشوم چوپ کېناست. ډاکټر د ماشوم له څنګه لرې ودرېد. سړي ته یې په ځیر وکتل. یوه شېبه یې سترګې پکې نیولې وې. وروسته یې له څنګه تېر او د باندې ووت. پای.